حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده د فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې 5 سيزونه د انسان د فطرت سلیمه د تقاضاونه دي، نه تقاضا کې د انسان فطرت سلیمه تقاضا کوي او د دین فطرت خاص احکام دي چې به مسلمانان دا وکړي. اول سنتي کول، یعنی چې ماشوم پیدا شي هغه سنت اول، او دارنګ دویم چې دی زیرناب د نامه نخکته ویختان صفا کول که سړی یو که ښځه وي، او دریم بریتونه نری کول، غټ بریتونه نه پرېښودل چې خوله کې پراته وي، او څلورم د نوکان اخیستل، او پنځم د بغلونو ترخونو ویختان صفا کول. د دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، محدثین فرمایي چې په بعض نورو احادیثو کې هم دا خبره راځي چې دغه څیزونه دا د انبیاء کرامو د پیغمبرانو سنت دي او د هغو طریقه ښودل شوې ده. ټولو پیغمبرانو دغه طریقه وه، سنتي کول، د نامه نښکته ویښتان صفا کول، بریتونه نري کول، واړه کول، او نوکان اخیستل، او ترخونو لاندې ویښتان صفا کول. دا د انسانی فطرت تقاضا هم ده. انسان هم فطرت هم دا غواړي چې دغه صفایي راشي، او د تمامو پیغمبرانو هم دغه طریقه و او د همدغه تعلیم و. دا په دې کې سره ټول پیغمبران مشترک و، او دا طهارت او صفایي او پاکیزګي ده. او بلا شبهه د انسانی فطرت تقاضا هم دغه ده. انسان فطرت تقاضا هم دغه کوي چې دغه 5 سیزونه د عملی شي، خصوصا بیا دغه نوکان اخیستل، بریت نری کول، ترخونه صفا کول، زیرناب ویښتان صفا کول. نو دې باندې عمل کوئ او دا په عمل کې راولئ، او انشاءالله بل حدیث کې به نور بعضې مسائل بیان کړو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.